سلامونه ملګرو ټولو اصیلو درنو پښتنو. غواړم چې نن په یو موضوع خبرې وکړم. موضوع ده چې پاکستان ته سعودیه ولې پیسې ورکړې په قرض یا هر ډول چې ورکړي دي ورته. بله خبره ده چې ډېر ملګري وایي چې دا د ګل خان نوم ډېر ښایسته نوم دی او دې ته باید بل نوم ورکړی شي. رښتیا هم ګل خان ښایسته نوم دی، خو دا ملګرو په دې خاطر ورکړ چې یو وختو کې به په دې پاکستان کې په دې قومي تلویزیون کې به ډرامې راتللې، په هغه کې به د پښتون چې کوم رول و د څوکیدار رول به او پنجابي به چیغې کړلې چې وای ګل خانه. نو بس دا ګل خان نوم یې ځکه شو. د ګل خان نن سبا خو د ترهګر په رول کې راځي د پاکستاني په مطبوعاتو کې، خو په هغه وخت کې دا رول چې څوکیدار به وباندې او نوم به ورته ورکړ چې و ګل خانه. بېشکه چې ګل خان ډېر ښایسته نوم دی. ما خپله د نیکۍ او تره زوی دی، زما لیدلی او اوس په حق رسېدلی او د ډېره نیک او پاک او سپېڅلی سړی و. د هغه اولادم چې د ډېره درنه اولاده یې ده چې زه دا نوم اخلم ما ته هغه هم سترګو ته ودرېږي. خو خبره دا ده چې دا اوس مشهوره شوې ده. زه غواړم چې نن دا په بندل خان باندې وربدله کړم. اخوا ته بندل خان، ګل خان په بندل خان بدله کړم ځکه چې بندل یې ولي. د پښتونخوا خلک بندل خان هغه ته وایي چې په هوا کې دروزي ولي، هسې بس هیڅ هم نه، هوایي خبرې. نو دا بندل خان نوم ورسره ډېر فټ راځي. نور د هر چا خپله خوښه ده چې څه اصطلاح ورته کاروي، خو زه به ګل خان ته نور بندل خان نوم کاروم ځکه چې دا ګل خان نوم د پښتو ښایسته او ښکلی نوم دی. څه هم چې خان د پښتنو نوم نه دی، دا د منګولو نه مونږ ته راپاتې دی. منګول نژاد چې څومره هم دي، که ترکیان دي، کازکان، ازبکان، کرغیزان، اویغور په چین کې، دوی دا خان توری کاروي. خان په منګولیا ژبه کې د قبیلې کوم سالار چې وي، مشر چې وي، هغه ته خان وای. چې د ټولو قبیلو سردار شي، مشر شي، هغه ته خاقان وای. نو دا خو مونږ ته هغونه راپاتې دی. کله چې منګول دلته د مغلو په جامه کې راغله نو دغه یو عهده وه، لکه نن سبا چې عهدې دي، وزیر، صوبایي وزیر، وفاقي وزیر. نو خان هم دغسې عهده وه. ډېر داسې غیر پښتانه شته چې خان نمونه کاروي په هندوستان کې، په بنګلادیش کې، ځکه چې دا هغو پلرو نیکو ته دا رتبه ورکړی شوې وه. نو د هغه رتبې په خاطر باندې اوسه پورې دا خان ټکی ځان سره کاروي. خیر په هر صورت باندې زه ګل خان ته نور بندل خان وایم. دوی هوا کې بندلې ولي، دوی ته په دنیا کې نور هیڅ شی نه ښکاري، یوازې پاکستان پوځ د اجرتي قاتل او بس په همدې باور دی. او دا دوی ته چې څه ښودل کېږي، دا دوی په دغه کمزورې بیکاره میډیا کې بس دوی فکر کوي چې همدا دي. همغه د کوی چنګښې په همدې کې راګیري دي بندل خانان. او دې خواته په افغانستان کې غندل خانان. غندل خان او بندل خان یو څه مس انډرسټینډینګ شته دی. یو ځینې خبرې کوي، خلکو ته جوابونه اکثر سخت وي. سبا نن خو ناوخته دی، بیا پر راځمه چې د هغو بندل خان او غندل خان ځینې پوښتنې کوي چې هغو ته ډېر ساده ځوابونه زه لرم. او سبا به تفصیلا خبرې په کوو یا بل سبا. خو اوس راځم په پاکستان ته سعودي ولې پیسې ورکړي. نوم خو د قرض ورکړی، خو دا قرض نه دی. 3 بلیونه یا ورته ورکړه نیغ، دا به د پاکستان په اکاونټ کې پراته وي چې په دې باندې په هغه نړۍ کې اعتبار برابر شي. کراره به پاکستان ځینې نور کارونه هم ورته کوي، نو دا کیستونه به ورته ریلیز کوي. په قرض باندې به 3 کلونو دپاره د هر کال 3 بلیونه ډالره تیل ورکوي ورته، چې دا قرض دی خو اصلا قرض نه دی، دا مفت پیسې دي. مخکې هم یو ځل ورکړی وي، بیا په تقاضا تر دا وه چې یمن کې وجنګېږه. خپلو خلکو ته یې ویل چې زه یمن ته پوځونه نه لېږم، خو په یمن کې پوځونه جنګېږي تر ننه پورې. ملګرو دا پیسې چې ورکړي دي هسې نه دي ورکړي، او نه السعود کورنۍ زمونږ د سرونو قاتله، زمونږ پلانونه یې چې جوړ کړي دي د سرونو د منځه وړلو، هغه کورنۍ چاته هسې پیسې نه ورکوي. په خپله راهزن دي. السعود کورنۍ راهزنو ډاکوانو چې کله انګریزانو دوی ته د
د عربستان حکومت ورکاوه. خبره داسې ده که خیال مو کړی وي یو څو ورځې مخکې ایرانی 14 پوځي افسران او سپایان ورک شو او ایرانی سفیر هم پاکستان ته راغی. ولې؟ پاکستان یې ولې غوښتنه کړه؟ دا د پاکستان د وفادارۍ یو ثبوت سعودي ته چې وګوره ایران سره مې داسې کار درله وکړ او په آینده کې نور هم کوم، پیسې را زه بهترین اجرتي قاتل یم. وس سعودي لپاره ایران سره جنګیږي، دې سره به دی څه وکړي؟ هم به سعودي مال لوټ کړي، هم به د امریکې په سترګو کې خراشي، هم به د اسرائیلو په سترګو کې خراشي. او دا اوس چې څو ورځې مخکې چې افغانې وي چې اسرائیلي الوتکه راغلې، د اسرائیلي جاز راغلی اسلام آباد کې ناستې، دا دروغ نه وه. ځینې خلک وایي چې دروغ دي. دروغ نه وه. د اسرائیلو یو ډېر مشهور صحافي یا ژورنالیست دی چې نوم یې ما نه هېر دی، هغه په خپل وال او په خپل ټویټر باندې لیکلي چې هو تللې ده او په څه طریقه تللې ده. اردن نه تللې ده، اردن کې 10 منټه 15 منټه ناسته کړې ده، بیا هغه ځای نه تللې ده اسلام آباد ته. اول ته یې ښه ډېره سټې کړې ده، ښه ډېره کتنې کړې ده. نو اجرتي قاتل د ایران په ضد یوه نوې ټیکه واخیسته، مخکې د افغانستان په ضد اخیستې وه. خاوره به د چا کارول کېږي؟ د بلوچو او د پښتنو. زما د نن د خبرو مقصد صرف دا دی بنډل خانانو ته، چې بنډل خانانو ګورئ چې ونه غولېږئ. خویندې میندې به زمونږ پریشانه وي، سرتورې کونډې رنډې به مونږ ته پاتې شي او اجرتي قاتل بچي به په دې پیسو باندې بیا کوکین څښي، د اسلام آباد په کلبونو کې خپلې عیاشۍ وکړي. خبردار، دې لوبې ته ګورئ دا روانه ده. اوس پاکستان د خپل وفادارۍ ثبوتونه هم ورکړي دي ورته، نور به هم ورکړي ورته. څو ورځې مخکې که تاسو په میډیا کې اورېدلي وي یمن ته یو ډېر غټې وسلې روانې وې چې دا په سمندر کې د امریکې ځواکونو ګیرې کړلې. 2,000 میله کلاشینکوفونو کې دا یمن ته ایران نه روانه وه. هغه خبر هم دغه ورکړی دی. دا خو د شیعه او سني په نامه باندې ډېر خلک د ننه ایستلي په ایران کې هم د هغه خبر هم ده ورکړی. نو ځکه ایران ځکه امریکې لږ لاس اوس په ډډ کړی دی، سعودي ته یې وویل زه ورکړه لږ خیرات په دې کچکول کې ورته. دغسې 2-3 کارونه یې وکړه، بیا یې په هغه باندې هم باور نه راتله. نو د ایران پوځیان یې ورک کړه. 14 کسان ورک شوي دي، ورک دي، مړ ژوندي. جیش العدل په نامه باندې په بلوچستان کې ټریننګ شروع کړی دی د ایران خلاف ملیشو ته. هم به هغه بلوچ په تباه کې، هم به دا بلوچ په تباه کې، هم به پښتانه بیا تباه شي. پښتانه به بیا رواني د شیطانی حرامي پاکستان پوځ په وینا باندې، بیا به خپل سرونه قربانوي. د شیعه د سني جنگ به بیا تود کی، د دین بازار د ټیکدارۍ بازار به بیا ګرم شي. پښتنو خیال کوئ، پاکستان اجرتي قاتل دی، جیب یې تش شوی دی. اوس ایران سره د ایران سره په دشمنۍ باندې د ایران د مخالفینو نه پیسې اخلي. وادي اخلي چې څه کوي، هم نه ایران سره کار شته نه پاکستان سره کار شته. خو بدبختانه ریجن یا سیمه زمون کارول کیږي، سرونه به د زمون کارول کیږي. لکه څنګه چې سوریا ته جنگ دپاره زمون افغانان هزارهګان ورلیږي، دغسې به د جنگ دپاره هم د یوه بند نه فتوې راشي چې هله شیعګان مړه کړئ، قتل یې روا دی، ورځئ پرې، وردانګئ په. ډېر متوجه اوسئ، په دې جعلي فتوو په دې جعلي حدیثو نور تیر نه وځئ. ډیل شوی دی، هوا خلک هم باور نه پکوي، خو د یو څه وفادارۍ نښې ورته وروښولې، لږ لږ باور یې په راوسته. اجرتي قاتل بیا د یو ملت راپرځولو سودا کړې ده. نو ډېر هوښیار اوسئ پښتنو، ډېر هوسا اوسئ.
پاکستان شیطانی پوځ هیڅ د باور نه دی. په دې باور مه کوئ. دا صرف په ژوند کې یو هدف لري، دا چې دا اجرتي قتلونه کوي او اجرت اخلي. دا اجرت صرف دې دپاره اخلي چې موږ پښتانه څنګه وځوي. دا په دې سیمه کې په دې ریجن کې بل هیڅ چا نه خار نه خوري، صرف پښتون نه خوري، د پښتون یووالي نه خوري او راپرځوو به یې هم مونږه. وخت به اخلي، خیر دی. بنډل خانان دي وهي ټوپونه، ولې دې په هوا کې بنډلې؟ وخت به راشي، وخت به راشي. نو پښتنو ډېر هوښیار اوسئ، خپل یاران دوستان په کلي کې سپینګیري مشران ټول خبر کړئ. هغه څوک چې پاکستان په شیطاني پوځ کې نوکري کوي هغه خبر کړئ چې داسې یوه لوبه روانه ده. خبردار چې دې شیطاني پوځ په چال چلن کې نور دوکه نه شئ، نور فریب ونه خورئ، د دوی په فریب کې را نه شئ، د دوی په جال کې را نه شئ. دوی کړي څه دي؟ بنډل خان وایي چې پاکستان سوپر پاور کړي څه دي؟ تاسو شرمېږئ نه په بنګلادیش کې چې 490,000 یوه دسته پوځیان تاسو تسلیم شو؟ تاسو کوم ملک فتح کړی دی؟ تاسو کومه ځمکه نیولې ده؟ خراسان نه اسمان. پاکستان فوج صرف همدا کړی چې په خپل ملک کې دننه خپل خلک تل وژلي دي او وژني به یې. دې نه مخکې چې موږ یې مړه کړو بیداره شئ. دې نه مخکې چې موږ مړه کړي را بیداره شئ چې دا شیطاني فوج نور د منځه یوسو. او بنډل خان یوه خبره کوي او اکثر دلته غندل خانان هم کوي، سبب تفصیل خبرې کوم اوس یې درته کوم. وایي چې نه خدای زورور دی، حکومت زورور دی. او بې عقله دا فلسفه هم ستا ته د شیطاني پوځ په مزغو کې در پیچکاري کړې ده. خدای نه را لاندې حکومت نه دی زورور، خلک زورور دي. زه او ته زورور یو. زه او ته چې زورور نه وای، یو منظور او ځینې مشران ورسره نور، د هغو نه ولې دومره ډارېږي؟ ولې په میډیا راولي نه؟ څومره ډېر کوششونه یې وکړه، څومره هلې ځلې وکړې چې د بنو جلسه ناکامه کې خلکو ته ګواښونه دمکۍ ورکړي چې بمونه رادرزوي، دا کېږي هغه کېږي. سوشل میډیا کې کمپاین وکړ، پرنټ میډیا کې وکړ، الکترونیک میډیا کې وکړ، خو بیا هم څه وشو؟ خلک راغله. د پښتون په تاریخ کې یوه لویه جلسه وه، د بنو جلسه. بیا هم خلک راغله ځکه چې خلک غوښتل چې راشي. هیڅ چا یې مخه ونه نشو نیولی. نو نه حکومت زورور دی، نه بل کوم قدرت زورور دی، خلک زورور دي. راوچت شئ، ستاسو په اواز کې ډېر طاقت دی. زمونږ باندې زما د خپلو شینوارو ته ډېرې چغې وهلې چې دا پاکستان حکومت موږ نه دا ځمکې نیسي، دا تورخم رانه نیسي، دا ځای رانه نیسي. خو خلکو زما خبره نه منله. چا به را باندې غدار ټاپه لګوله، چا څه هغه دی تر ونیوله، ټول هر څه یې تر ونیوله، تورخم یې ونیوله. قبایلي سیمې هم لاړې په غیر قانوني طریقه باندې پاکستان خپل ځان سره یو ځای کړي. خو 2 ورځې 3 ورځې مخکې یو څو شینواري سره راغونډ شوي دي، لر او بر یو افغان چغې وهلې ده، ویلي چې موږ په پاسپورټونو تګ راتګ او په ویزو نه غواړو. دا د پاکستان حکومت ورسره ومنله. ډېر لږ خلک راپورته وو. خلک ډېر زورور دي. تاسو غږ ډېر زورور دی، مه ډارېږئ. د خپلو بړستنو کمبلو نه راوځئ. او ټول خلک خبر کړئ چې پاکستان اوس څه لوبه روانه کړې ده. د السعود د راهزنو کورنۍ چې مسلمان په نامه باندې یو ډېر بد داغ دی. باید مسلمانان خپل مقدس مقامونه د دوی نه راوګرځوي. دوی په وراثت کې ورکړي. دا ډېر بدنامه خلک دي. دوی زموږ د تباهۍ پلان جوړ کړی دی. کله چې په افغانستان کې جهاد کېدل، نو په پاکستان کې د مدرسو پلان د چا و؟ دا د یهودو و. او سعودي ورته ویل چې هو دا چلیدی شي په پاکستان کې. همدې امریکې پیسې ورکړي. افغانستان تباه شو. هغو خپل هدفونه روس سره جنګ پکاوه، روس یې راپرځول په منځ کې. څوک خراب شو؟ موږ او تاسو خراب شو. اوس دا راته مه وایه چې مدرسو پسې بد مه وایه. مدرسې داسې نه وي، د اسلام مدرسې داسې نه دي. تاسو هر څه وشرموله، بنډل خانانو او غندل خانانو، تاسو هر څه وشرموله. اسلام مو هم وشرمولو، د اسلام هر سپېڅلی رکن مو هم وشرمول.
جهاد مو هم وشرمول. دغه تبلیغ چې تاسو کوئ اسلامي تبلیغ داسې نه دی، دا هم د یهودو یو پروژه ده چې پښتانه د کار وباسي. او دا مدرسې هم داسې نه وي. مدرسې اووم اتم سکول پورې به وي. تاسو د بغداد یونیورسټۍ یا پوهنتونونه یا جامعې لیدلې دي یا د جامعة الازهر؟ نن دي لیدلي. هغه دومره وي لکه غټ یو ښار. او مدرسه څومره وي؟ یوه کوټه او شپېته چڼې پکې راغونډ وي. درس دومره مهم نه دی. دا تا جالي جوړې کړې 8 درجې د دیوبند مهمې نه دي چې دا په ذهن کې حافظه کړي. پوهنتون کې 80% اغیز یا اثر د خلکو سره لیده کاته. د نړۍ هر ګوټ نه خلک راغلي، د هر ټولۍ نه، د هر اجتماع نه خلک راغلي، د هغو سره لیده کاته، ناسته پاسته، اجتماعي ژوند دا مهم دی. نو ته خو نیغ په نیغه د 80% علم نه محرومه شوې چې ته په دې وړو وړو مدرسو کې راناستې. اصلا دا فکټرۍ دي. هله پلاني سیمې ته 80 ملایان تیار کړه، 80 مفتیان تیار کړي، دومره کاریان تیار کړي، دومره ټولو ته فتوا هم په لاس کې ورکړي. دا مدرسې دې دپاره جوړ شوي. دا همدې یهودو پلان و. همدوی جوړ کړی و، سعودي اپروف کړی و. ورته چې دا کېږي او سعودي د لارې بیا پاکستان سب کنټرکټ واخیسته. نو همدغسې لوبه یو بل هم روانه ده. هوښیار ورته اوسئ د ایران خلاف. خدای دې داسې کړي چې دوی یو ایرانیان سره وخوري، موږ پکې کار نشته. خو خپل ځانونه بچ وساتئ، خپله خاوره بچ وساتئ، خپله سیمه بچ وساتئ. او دا څوک چې چغې وهي چې یهودیان زموږ خپل او یهودیان زموږ خپل، زه زر دلیلونه لرم چې موږ یهودیان نه یو. یهودیان دې یو قوي دلیل راوړي. او دا کوم بندل خانان چې ورسره یو ځای شوي او غندل خانان چې وایي چې موږ یهودیان یو، دا ولې 30 کاله 40 کاله مخکې خو دوی ډېر قوي وو، هر څه یې لرله. هغه وخت کې موږ وروڼه څه نه وو. د موږ تباهۍ پلان هم دوی جوړ کړی و. زموږ یو ملګری دی پناه صاحب وایي چې اسرائیل باد وهلي دي، خپله ځمکه نه لري او موږ دومره ډېره ځمکه لرو، موږ ته یې چې ورک شوي یاست. دا خبرې لرې کړئ. څوک چې دا خبره کوي هغو دا فکر دی چې غوندې دا ډېر غټ بادار دی او دا به زموږ د پاکستان غوندې شیطان د شر خلاص کړي. نه، غلامي ده. صرف بادار دی بدلیږي. دې ته مه خوشحالېږه چې بادار بدل شي او زولنۍ دی د اوسپنې نه پولادي شي. ډېر غټ بادار دی. صرف ته دې ته خوشحال چې په کوڅو کې روان وي به چې ووایي دا د فلاني غټ بادار غلام دی، په غلامانو کې به دې لږ سر اوچت وي. نه، دې نه خلاصون شته او نه بیا خلاصون هم نشته دی. نو دا بې ځایه فلسفې په خپل جیب کې کېدی. دا وطن په چا مه خرڅوئ. لر او بر لوی پښتون وطن ډېر څه لري. زمونږ دا کوم معدنیات چې دي، دا کوم تیل ګازونه چې دا چې وساتو، زمونږ خپل زراعت دومره ډېر دی چې په دې باندې مونږ زرونه کاله ژوند او پایښت کړی شو. مونږ بل هیڅ چاته هم اړتیا نه لرو. نه اسرائیل د باور خلک دي، نه نور خلک د باور خلک دي، نه دغه ال سعودیان د باور خلک دي. دا پاکستان ټیکادار دی. نن یو نه ټیکه اخلي، سبا بل نه ټیکه اخلي. او په ژوند کې د پاکستان شیطاني پوځ یو هدف لري چې پښتون څنګه تباه کړي او بل هیڅ. کوشش وکړئ پښتنو چې څوک د پاکستان په شیطانی پوځ کې نوکري دي، مهرباني وکړئ ورته چې تر ووځئ. ځکه که دوی زورور دي د همدغو په سر باندې زورور دي. د درویش دوراني صاحب شعر چې غلیم ننوت په کور د پښتانه، نو دغه کار یې وکړ په زور د پښتانه. همدوی ورسره دي. چې دوی ورسره نه وي دوی هیڅ هم نه دي. او خبردار دغه نوې لوبې نه ټول خلک خبر کړئ چې دا نوې لوبه څنګه روانه ده، چا خلاف روانه ده، څه لپاره روانه ده، چې موږ پښتانه او بلوڅان وروڼه نور د دې ښکار نشو او دې مخه باید ونیول شي. ډېره مننه. ماښام وخت شو. انشاءالله سبا بیا راځم. په غندل خان او په ګل خان یو څه خبرې کوي او اکثر زموږ ملګري ورته لا جوابه پاتې کېږي او ډېر ساده ځوابونه دي. نو غواړم چې ملګرو ته هغو ځوابونه وروښوم چې بندل خان ته او غندل خان ته څنګه ځواب ورکړي د ځینې خبرو. ډېره مننه. خدای په امان.